دنیا چې موږ ماته کړې ده، موږ تاسو د دې سره د اسبابو مقابل نه ده ماته کړې، د امکانات مقابل هم نه ده ماته کړې. نړۍ مو په واحد صف او قوي ارادې سره ماته کړه. یا د څرګندونې د کورنیو چارو سرپرست وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی د یکشنبې پر ورځ د کندهار د اسلامي او ملي پولیسو په ښوونیز او روزنیز مرکز کې د 380 تنو ملي پولیسو په فراغت غونډه کې وکړې، چې پر مهال کندهار والی حاجي محمد یوسف پاساب، مرستیال والی الحاج مولوي حیات الله مبارک صاحب، د کندهار امنیه قومندان مولوي رحیم الله محمود، په سویل لویدیځه حوزه کې د هوایي ځواک مسؤل مولوي فتح الله منصور، د اسلامي او ملي پولیسو د ښوونیز او روزنیز مرکز قومندان مولوي مطیب الله فاروقي او ګڼ شمېر نورو د نظامي او ملکي ادارو مسؤلینو شتون درلود. د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د کندهار ولایت د اسلامي پولیسو روزنیز مرکز په پیل کې ټولو فارغ شویو ملي پولیسو خپل ټولې زده کړې نظامي حرکات او نمایشات مسؤلینو ته وښودل، چې د مسؤلینو د تود هرکلي سره مخ شول، او ټولو مسؤلینو ډیره خوښي وښودله چې د اسلامي امارت امنیتي ځواکونو په مسلکي ډول روزل کیږي او وروسته عملاً په مسلکي ډول ولس ته خدمت کوي. ورپسې الحاج خلیفه سراج الدین حقانی وویل موږ د امکاناتو او اسبابو په لحاظ ډیر عاجزه وو او د خلکو له نظره ورک خلک وو، ولې نړۍ مو په واحد صف او قوي ارادې سره ماته کړه او الله جل جلاله دومره لوی شان عظمت او مقبولیت را نصیب کړ چې یوازې د الله جل جلاله د اوامرو او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو مو ټینګه عقیده وه او همدغه لاره مو تعقیبوله. اوس اسلامي حکومت راغی، د دې لپاره اوس دومره لوی کار پاتې دی والله العظیم چې د شل کلنۍ جهاد مو چې کوم وکړو چې د دغې په نتیجه کې میږ 50 کاله 100 کاله دا حکومت په اسلامي مشروعه مسنونه طریقه باندې ونه ساتي، خدای ته مسؤل دغه ملت ته مسؤل وي. چټي خو نه دی لاسته راوړلی، نه په اوټو راغلی، نه په زنده‌باد مرده‌باد راغلی، په سرې وینو راغلی. زه چې په دې کې به دومره تحمل او برداشت کوي، دومره احتیاط به کوي چې ګیره زما د کامې کوتاهۍ د وجې نه ټول نظام ته تاوان ونه رسېږي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر ټولو فارغ شویو ملي پولیسو ته په خطاب کې وویل کومې بېلابېلې زده کړې چې مو دلته کړي نور تاسې عملاً خدمت ته چمتو یاست او ستاسو مسؤلیت د جهادي دورې په نسبت اوس د خدمتولۍ په خاطر ډیر دی، ځکه ملي پولیس خاصا د ولس سره کار دی. ستاسې کامیابي هغه وخت ده چې ولس په باور او همغږۍ کې وساتي. که چیرې د امنیتي ځواکونو او ولس ترمنځ باور او همغږي وي بیا به هیڅکله مجرم ځان پیدا نه کړي. نن تاسو عملي میدان ته وځئ او تاسو مسؤلیت او ذمہواری چې کومه ده د جهادي دورې په نسبت اوس د حکومتولۍ په وجه ډېره لوړه شوه، ځکه پولیس ورونه چې کوم دي او د دغې ټول سراسر کار د ولس سره تړلی دی. د تاسو کامیابي د تاسو ښه والی به هلته ډېر وي چې ولس په اعتماد کې وساتئ، په هماهنګۍ کې وساتئ. که چېرته ولسو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي وي، اعتماد وي، بیا چېرته مغرضین او مفسدین او دا مجرمین چې کوم دي هغه دلته بیا ځای نشي پیدا کولی. هغه وویل د نورې نړۍ سره زموږ د امنیتي ځواکونو توپیر په دې کې دی چې موږ امنیتي ځواکونه په سپېڅلې عقیده روزو او د امنیتي ځواکونو ټول کړه وړه په یو سپېڅلې عقیده جوړوو چې په خبره نو بیا د امنیتي ځواکونو څخه د ټولو توقع کیږي چې ولس ته په ښه ډول خدمت وکړای شي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی په وروستیو کې ټولو فارغ شویو ملي پولیسو ته سپارښتنه وکړه ترڅو په ټولو کړو وړو کې له نرمۍ، ښه اخلاق او تعامل څخه کار واخلي. خپل جهادي جذبه، روحیه او فکر مو تل ژوندي ساتي، ډېر زغم ولري، خلکو ته اسانتیاوې برابروي، کومې زده کړې چې مو کړي عملاً یې په ټولنه کښې تطبیق کړي، د دندې په وخت کښې له ټولنیزو رسنیو څخه ډډه وکړي، د ولس پر زخمونو پټۍ کښېږدي او د مشرانو پیروي کوي. په وروستیو کښې د کندهار د اسلامي او ملي پولیسو ښوونیز او روزنیز مرکز قومندان مولوي مطیب الله فاروقي ټولو راغلیو مېلمنو ته ښه راغلاست ووایه او د مننې تر څنګ یې ډېره خوښي وښودله چې له دوی سره په دې فراغت غونډه کې ګډون وکړ او له هغه وروسته د ورغلو مسؤلینو له لورې ټولو فارغ شویو ملي پولیسو ته د فراغت سندونه ورکړل شول او ورته د ښه خدمت کولو سپارښتنه وشوه.